پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې کله مکه مکرمه کې د اسلام دعوت خلکو لورک او مسلمانان په زیاتېدو شو، ابو بکر صدیق مسلمان شو، حضرت عمر مسلمان شو، حضرت علی رو داسې د صحابه زیاتېدل، نو کافر سره یره زیاته شو چې یره دا قصه اوس خطرناک حد ته ځي. سچلو راغون دارالندوه کې دا وی د مشورې زو پارلیمنت او هغه کې راجم شو، مشوره وکړه. عتبہ، شیبہ، ابو جهل وغیرہ وغیرہ غټ غټ کافر سرداران راجم شو. ته چلو د دې سړي مخنیوي څنګه؟ یو مشوره بل مشوره. عتبہ چې کوم غټ کافر دی، د قریش غټ سردار دی، هغه وی تاسو بیغمه شي، بس د دې سړي علاج مال راځي، بس زه پیښو زما کار پیښه، تاسو ته بیغمه شي. هغه ته ډیره خبره مونږ هم دغه خدای نه غواړو چې تاسو سوکوک چې د مخنیوي وکړي، وی بس تاسو ته بیغمه شي. پیغمبر علیه السلام تراغه کیناس وسره. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته وی زمون دی قوم کې قریشو کې زمون په خاندان کې تا تفریقه چولې ده، ډېر دې مونږ پریشانه کړی، ټول قوم ستاسو د وجې نه پریشانه دي، خپل د پلار لیک دین را نه خطا کړی دی، کستا غرض دنیاوي پیسې دی غرضی چې ته څومره پیسې وې موږ به چندو کو را جمع بکو، ته چې څومره وې هغه مره به موږ درکو. خدای دې خبرې نه وړه. کستا مقصد خزه کولی په دې قریشو کې چې ستا کومه جینې خوخی څومره دې خوخی، ته وایا ستا د خوخي خزه به تا ته ملاویږي. پیغمبر علیه السلام ته خاموش ناست وی کستا خوخی چې یاره ته سرداری غواړم، مشري غواړم، بالکل ته زمونږ د ټولو سردار شوي او مونږ به ستا لاندې کار کوو، ته زمونږ مشر شوي، سرداریم درکو، حکومت پستا په لاس کې. او دنیا دغه شی دی، نو دنیا مال دی، دنیا خزه ده، دنیا سرداری ده، عہده ده. یو غرض دا دی که ته دنیا څومره غواړې، د دنیا څه غواړې، نو هغه مونږ تعالی درکو. پیغمبر علیه السلام غلی ناست، دا داسې لکه چې علماء لیکلي دي وی لکه سړی چې لوار لا لرګي یوسي چې د دې نه را لکټ جوړ کړ، نو دا د لوار کار دی، دا خو د لوار کار نه دی، دا ترکان کار دی. زرګر لا دی اوسپنه یوړه چې د دې نه راله دروازه جوړه کړه، نو دا اوس د زرګر کار دی. د دې دغه مطلب دی. او یو حدیث کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی دی وی ارحموا ثلاثه، درې کسان دي چې دی باندې رحم وکړي، دا د رحم قابل دي. یو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمای عالم یلعب به الجهال، هغه عالم چې جاهلان په لوبې کوي، هغه عالم چې عوام په لوبې کوي. اوس لوبې دادي عتبہ پیغمبر علیه السلام سره لوبې کوي. اوس د پیغمبر علیه السلام بعثت څومره د لوی مقصد د پاره شوی دی، الله دنیا ته را لېږلی دی چې د دنیا د کفر دا نظام ختم کا، یو لوی منصب یې ورته حواله کړه د پیغمبرۍ چې په ټوله دنیا کې ته یو انقلاب راوله. اوس عتبہ ورپورې ټوکې کوي، لوبې ورپورې کوي، دا کستا پیسې پکاري نه در بکو، کستا خجی پکالی نه دل بکو، کستا چې دینو، دا خو ټوکې لوبې دي. پیغمبر پورې د پیغمبر د بعثت مقصد دا دی. لکه یو غټ پیر سیوی نیک سړی هغه د دنیا پریدي او دغه د جمعات ګوټ کې کینی، یا یو ځنګل تلاشي التزان له یو خیمه جوړه کی او هغه کې کینی او د الله ذکر کوي او الله سره تعلق ساتي. او یو سړی ولراشي چې حضرت ما ته دعا وکړه چې الله پاک را له دولت راکړي او د کاروبار کې مې خدای پاک برکت واچي. اوس دغه پیر صاحب پسې ټوکې دي، لوبې دي،
اخو د دې دنیا نه تختیدلې دی راغلي د جمعات په ګټ کې ناشته یا ځنګل ته د دنیا نه تللی دا دنیا شاته کړی دا او تر ازي او هغه نه دواګانې غواړي چې ماته دنیا لپاره دوا وکړه نو دا هغه پورو ټوکې دي کني ابو چې ځان ته ما کړو دوا کدا دوا ما کول نه دا ځان ته مې کړو د جمعات امام دی اوس د جمعات د امام څه مقصد دی د جمعات د امام مقصد دا دی چې د الله دین خلقو ته وخی او قوم څه کوي قوم وای مولوی سے مانزه تاجت نشتا کوم زرا تکي کوا کنه کې مکوا بیانونو تاجت نشتا که بیان را تکي او کا کنه کې مکوا خو زمون دا مړی لامبوا بس داستا کار دی نو بس دی مولا پور ټوکی دی کنه دی مولا خو د دې مقصد د پاره نه دی راغلی چې هغه مړی بلامبي یا چې دینه ته د مولا نه داغو کې چې مولوی صاحب راځه روزانه زما کور کې میخه دا وغه دموه نو دا مولا د میخو دمولو د پاره دی دا ټوکی دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي و عالم يلعب به الجهال اغه عالم د رحم قابل دی چې قوم ورپورې مسخري کوي او ټوکی کوي لوبي ورپورې کوي دا لوبي دي چې داغه مقصد بل څه په دې جمعات کې د پاتې کېدو او تپي نور کارونه کې نو عتبہ پیغمبر علیہ السلام پر ټوکی کولی دا ټوکی په حقیقت کې دا خپل غرضو چې ورته دا پیغمبر علیہ السلام به دولت خوخ کی پیغمبر علیہ السلام به خزي خوخ کی پیغمبر علیہ السلام به سرداری خوخ کی بس دا خپل مقصد نه بووري پیغمبر علیہ السلام متډیر خاموش ناست چې دا خبره ختمه کړه نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خطبه ویله وته نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حامیم تنزيل من الرحمن الرحيم د سوره حامیم سجده آیاتونه د سر نه شروع کړل تقریبا یو رکوع زیات پیغمبر علیه السلام تلاوت وکړ هر کله چې دې ځای ته ورسید فإن اعرضوا فقل انذرتكم صاعقه مثل صاعقه عاد وثمود چې دې ځای ته ورسید ادبر پاسه الله پاک پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د قران آیاتونه غي په عربي باندې پوهیدل دا الله حمد او ثنا بیان کړل د ځمکې او اسمانونو مقصد بیان کړ د خپل پیغمبري بعثت مقصد بیان کړ چې زه پیغمبر انزال الله صلی الله علیه وسلم دا دنیا خدای پاک سره پیدا کړی دا خلق دا منی او خدای یو منی خو ټیک تا فإن اعرضوا اے پیغمبر کو دی اعراض کوي نو فقل انذرتكم صاعقه مثل صاعقه عاد وثمود کتاسو اعراض کوي نو ګور بیا بسوي هغه عذاب به باندې الله ویراولم کوم چې په عادیانو په سمودیانو باندې راوستي بس عتبہ چې دا اوریدل نیک پاسې درنګي بدل شو لاړه خپل مجلس ته کافر له ورغه هغه چې وکتل او تر دې ډیر زیات خراب او رنګي بدلو وته وی دا پتا څه چلو شو هغه چې ما ته کم کلام وره زدا غینه دونه متاثر شوم چې زما حالت غي بدل کو او هغه ورپور ټوک شروع کړی او بیا دا وی دا ساحر دی جادوګر دی پته سحر او جادو نو سحر او جادو خو نو کړی د قران آیاتونه وته ورو دا الله عذاب وته ورو چې ګوره سمشه الله وحدانیت منه نو غرض مې دا چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د دنیا ته راتلل هغه د کسب او د معاش د پاره د کسب دنیا د پاره او نه چې دینه د حب دنیا د پاره داغه مقصد د الله دین هغه دنیا کې خورولو او دین خورک پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام او داغه صحابه دین د دنیا ګډ ګډ ته ورسو خبره نه دا کوله عزتمندو چې کسب بالکل جائز دی دنیا وګټه کسب د دنیا حلال دی خو حب دنیا دا حرام ده دا مونږ چې سکو دا مونږه کسب نکو مونږه وسره محبت کو مونږه وسره کو
او مینه چې د مال سره او دولت سره دا حرامه ده، دا ناجایزه ده، موږ حرامو پسې روان. الله موږ را لېږلي د یو مقصد دپاره یو دې دنیا ته، لکه ما چې مخکې وویل چې د پیغمبر مقصد، د جومات د امام مقصد. اکبر بادشاہ یو بادشاہ تیر شوی دی، اشرف علي تانوي صاحب لیکلی دی، وی اکبر بادشاہ د یو سړي نه خوشحاله شو، څه به توره کړې وه نو خوشحاله شو، نو هغه په انعام کې اتي ورک. اتي ډېر لوی شی و، غټ ځناور دی او ډېر لوی انعام دی چې انعام یې وله ورکړ. نو هغه داسې یو غریب سړی و، کمزوري، هغه ځان له روټۍ نه شوه پیدا کولی، نو هغه سره د خپلې خېټې غم اوس چې دی نو اتیم وله ورک. نو اوس په اتي سره څه کوي؟ هغه مړول خو هم ګران کار دی. نو هغه اتي ته ډول په غاړه کې واچو او پرې یې ښود. اوس اتي دي ګرځي، یو ماریان دی چې خدای دا اتي ده ډول ورته چا چولی دی، دې څه مقصد دی؟ بادشاہ ته چې ووایي چې بادشاہ سلامت تا چې هغه سړي له هغه اتي ورکړی و انعام کې، هغه خو ورته ډوله چولی دی او اتي دغلته ګرځي راګرځي او ډول یې په غاړه کې دی. نو هغه سړي یې راوغوښته، ویې لکه تا زما د انعام پسې ټوکې او مسخرې کړې تا چې دی نو ډول ورته غاړې تا چولی دی. نو هغه سړي ورته وایي حضرت داسې چل دی چې زه دا خپله خېټه نشم ګرځولی، ما سره د دې د روټۍ غم دی او تا ما له اتي راکړ، نو خو تا ما پورې ټوکې شانتې کې مسخرې را پورې کې، نو خو تا هم مسخره وکړه او ما هم مسخره وکړه، هغه ته مې ډول غاړه کې واچو چې زه دا ډول غږوه او ځان له خپله خېټه مړوه. نو دې دنیا ته اشرف علي تانوي صاحب لیکلي دي چې مونږ د ډول والو دپاره نیو راغلي چې دلته به ډولونه وو، دلته به دنیا مونږ ګټو، ټوله ورځ او شپه به زمونږ د دنیا پسې وي، آخرت به زمونږ ایري، آخرت به وروسته وي، هغه به یو ثانیه څیز وي او دنیا به چې دی نو دا به زمونږ مقدمه یو مخکې به. الله مونږ دې له نیو پیدا کړي. خپل مونځ او دس په ټیم وکړو، جومات له زیات وخت ورکړو، دقه مونږ د خدای پیغمبر مطالبه کوي، دین زده کړو، څه ناسه حده پورې دین زده کړو. که دا مونځ مونږ کې څه کمې دی چې یاره د جومات امام ته کینو، قاري صاحب ته کینو، لږ شانتې زده کړو، په دې باندې ونه شرمېږو. مونږ د دنیا په یو کار باندې نه شرمېږو، خو په دې باندې ډېر شرمېږو چې مونږ دلته امام ته کینو چې زه دا مونځ اورم، زما 3 کاله دلته تقریبا وشو، خو یو کس ما لرانه چې یاره زه مونځ اورم چې زما دا مونځ ټیک دی که ټیک نه دی، دا قرآن درته زه لږ اورم چې زما دا قرآن مجید ټیک دی او که ټیک نه دی. ما په اول کې تاسو ته ویلو مې یاره څه مسلې را لېږې نو که څه وي نو زه به د هغه مسلو جواب کوم، ستاسو ذهن کې که څه د مجال شته که چا یو مسله م را لېږلي چې ته د بار نه مسلې را شي هغه زه دلته جمعې په ورځ بیان کړم. ولې مونږ ته ضرورت نشته، زمونږ په مانځه کې فرق نشته، زمونږ په اوداسه کې فرق نشته، زمونږ کاروبارونو کې مونږ ته څومره مسلې دي، هېڅ غم را سره نشته. غرض دا چې دنیا غم کوو، د آخرت غم نه کوو، د دین غم نه کوو، چې دین مخکې کو او دنیا وروسته کو. الله دې مالم توفیق راکړي او الله دې تاسو لم توفیق درکړي. نه یو 2 سوال دي، یو خدا دې چې پینټ شرټ کې موږ پینټ شرټ اغوستل جایز دی او کنه؟ دا پینټ شرټ چې دی اسلام کې مخصوص لباس نشته، یعنی مولوی صاحب دې چې حکم جامع اچي نو بس دا سنت دي او کنه چې ګول لمنو ولا واچول نو دا سنت نه دي. اسلام کې جامع هغه نشته، تخصیص نشته چې یا داسې جامع او یا داسې جامع او یا داسې جامع. خو د بدن ستر او پرده ده، هغه که په دغه سي جامو باندې راځي او که په داسې باندې راځي او که دا نور جامو باندې راځي. اسلام وی بدن پټ، حیا چې دا ضروری ده، د بدن پټواله ستر دا ضروری دی. علماء دا لیکلي هغه پینټ شرټ چې هغه بالکل کلک وي، بدن پورې کلک نښتي وي، د بدن هغه عبار پن پکې ښکاره کېږي، د هغې اچول هغه حرام دي، هغه ناجیزه دي، ځکه پای خو د بدن ستر را نه دی،
خو کو کلاو پینٹ وی بالکل اس قباحت پکې نشته اچول جایز دي او یو اولا او بهتر کما یو هغه ځان له مسله خو جایز که کلاو پینٹ شرط وی نو هغه جایز دي او که تنگ وی نو هغه ناجایز دي او اولا او بهتر دغه چې څومره په جامو کې سادهګي هغه ډیره بهتره ده خو نظافت بهترین کپڑے مزیدار کپڑے واسکټ مو سره واچوا کوټ مو سره واچوا ځان خشته کا نظافت دا اسلام خوخی ځان خودل نمایش د نمایش نه اسلام مونږه منې کوي زیبایش وای کوي چې څومره کول شي اوکې خو نمایش نه مونږه اسلام منې کوي چې تاسو نمایش مکوئ نو نمایش هم نه دی خو پجامو کې یا په نور سيزونو کې او دغه سه پین شرټ ک تنګ او د بدن غوبار پن پک ښکاری نو بیا حرام دی او ناجایز دی دا یو بل مسله لګوګدا ده مسله دا یو سړی تاسو کړی دی وای ما د کړه باندې کور غشت کور مې د کړه واغش چونکی کال مې شو 2 3 لس اته کال ما په کور کې تیر کړل هغه مالک چې ونه هغه د خیال راغی چې دا سړی رانه دا کور قبضه نه کی قبضه په وانه چې وخت لګ ډیر شو چونکه هغه کور زما بچو ته نږدې سکولونو ته نږدې زما نوکرې زه ته نږدې ډوټه ته مسانو ما ته پکې سہولتونه هغه مالک ما ته د کور وځه بس ما ته کور خالی که زما کور پکار ما ته پته و چې د کور نه دی پکار خو صرف دقه خیال دی چې یاره قبضه پرانه کی ځکه دا قبضه مبزي ډیری دي ما په هغه سره مقدمه واچو عدالت ته لاړم پاکستاني مقدمي دي عدالتونه دي کال 2 3 مقدمه شروع پدې کې راته چاوي چې لکه ته په دې کور کې پاتې کیږي وای ما به دا کور کوي ما عدالت کې په کوټ کې داخلوله قانون به دغه کوي ما ادا کړی خدا نه چې یو سړی راته دا خبره وکړه چې په دې کور کې چې تو اوسېږي نو ستا موس په دې کور کې نه کیږي نو آیا دا مسله څنګه ده زما په دې کور کې مونږ کیږي که نه کیږي دغه څه مسلې کله پیخي اوس په کور چې تا قبضه کړې ده نو دا خو غصب دی او دا غصب ځای کې مونږ هغه نه کیږي ناجایز دی غرض دا دی مونږ پکې نه کیږي فقهاو دا لیکلي په دې کې غصب ځای کې مونږ نه کیږي لکه دا جمعات یو ځای دی او تا الته د غصب زمکه دی غصب کړه چا نه واغشته په زور او پاغي دی جمعات جوړ کاغي کې مونږ نه کیږي نو فقهاو دا لیکلي دي چې دغلطه مونږ نه کیږي دا نه کول څه مطلب دی نه کول دا مطلب دی چې فریضه ادا شوه خو ثواب نه ملاويږي دا نه کولو دا مطلب نه کیږي مونږ نه کیږي دا غصب په ځای کې مونږ نه کیږي یعنی دا ځای کې مونږ ادا شو هغه فریضه ادا شو خو لکه یو سړی نه د قرض پیسې اغشتي دي او سب په جګړه دی هغه سړی له ورک نو چې ور دکړي ا قرض خو ادا شو خو قرضدار خوشاله شو نه هغه نه خوشاليږي دقه سیدا مونږ ادا شو وګوره کله څنګه چې قرض ادا شو نو دا مونږ خو قرض دی دا مونږ ادا شو خو ثواب د غصب په کور کې ثواب نکیږي د مانځه نو بس تا پکې منځونه وکړل فریضه د نادا شو خو په دې تا ته یو پټي ثواب نه ملاويږي یو ذره بر ثواب په دې باندې نه ملاوي ځکه دا د غصب په کور کې تا منځونه کړی الله دې موږ ټول په دې باندې عمل کولو توفیق راکړي اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد دا څونه مسائل بیان شو الله دې په عمل کولو توفیق راکړي کمه به شر نشوي الله دې راته معاف کړي زموږ مردگان د اهل اسلام دې الله مغفرت نصیب کړي درجات عالیه دې الله نصیب وګرځي بیمارانو ته دې الله شفا ورکړي دا زمونږ د جمع مرګري عاشق جی سه عموم هسپتال کې د اقصه د مرګ او د جون کشمکش کې د دعا وته کې الله ول شفا ورکړي نور څومره بیماران دي کورونو کې دي هسپتالونو کې دي الله دې ول شفا ورکړي حاضر جمع سه شری حاجات الله دې ټول شری حاجات زمون پورا وګرځي صلی الله تعالی